سلامونه او نیکي هیلې درنو ملګرو، هیله لرم ټول به روغ او جوړ اوسئ. ښه راغلاست د وینډوز 11 19 درس ته. که څرنګه تاسو ښه پوهېږئ په تېر درس کې موږ تاسو سیسټم په برخه کې د نوټیفیکیشن آپشن ولوسته او په دې وپوهېدلو چې څنګه د خپل کمپیوټر نوټیفیکیشن کنټرول کړو او یا هم د خپل کمپیوټر میسجونه کنټرول کړو. زموږ کمپیوټر ته میسج راشي یا را نشي، که زموږ کمپیوټر ته میسج راځي موږ ورباندې پوه شو یا پوه نشو، نو په دې آپشنونو باندې موږ پوهاوی ترلاسه کړ. په دې درس کې به موږ تاسو په دې پوه شو چې څنګه د خپل کمپیوټر سرعت یا هم سپیډ زیات کړو یا هم خپل د کمپیوټر سپیډ اپ کړو. د دې لپاره چې خپل کمپیوټر سرعت زیات کړو نو موږ مختلفې لارې لرو چې د هغوی لارو څخه سروسز ده، ډیفراګمنټ ده، ډیسک کلین اپ ده، ټمپرري فایلز دي او داسې نور آپشنونه دي. ما تاسو ته دلته یو څو لارې لیکلي چې لومړی د ریسنټ لاره ده، دویم د ټمپرري لاره ده، دریم د ټمپ فیصدي لاره ده، څلورم د ډیسک کلین اپ لاره ده، پنځم د ډیفراګمنټ لاره ده او شپږم د سروسز لاره ده. لومړی راځو ریسنټ لارې ته. په دې درس کې موږ زیاتره د رن پروګرام او د سرچ باکس څخه ګټه اخلو. نو لومړی زه راځم د رن پروګرام خپل د کمپیوټر ټاسک بار برخې ته پن کوم. راځو رن سرچ ورکوو او رایټ کلیک ورباندې کوو او پن ټو ټاسک بار وایو چې دا درسونه مو په تېر درس کې هم لوستي وو. کله چې موږ پن ټو ټاسک بار وویل ګورئ د رن پروګرام ټاسک بار برخې ته پن شو. اوس هم راځو ټاسک بار ته او سرچ ورکوو ریسنټ. کله چې موږ ریسنټ سرچ ورکړ ګورئ دغه ټول هغه فایلونه دي چې ریسنټ نومیږي، یعنې هغه فایلونه چې موږ یو څه موده مخکې خلاص کړی وو یا هم امپورټ کړی وو چې هغه 50 دانې دي. نو که چیرې موږ وګورو هر یو فایل 2 KB 1 KB 3 KB 4 KB او داسې نور ځای نیولی دی، نو که چیرې موږ دا ټول ډیلیټ کړو نو زموږ کمپیوټر به خپل سرعت یو څه اندازه زیات کړي. یو دا لاره ده چې د ماوس چپ بټن یا هم لیفت بټن کلک ونیسو او ښکته خواته یې کېکاږو چې ټول فایلونه یا هم ریسنټ فایلز موږ سره انتخاب شو یا هم شارټکټ ده چې کنټرول پلس ا. کله چې موږ کنټرول پلس ا ونیوو ګورئ ټول فایلونه یا هم ریسنټ فایلز موږ سره انتخاب کیږي. اوس دې لپاره چې موږ دا ډیلیټ کړو د خپل کمپیوټر څخه نو راځو شفت پلس ډیلیټ باندې کلیک کوو. کله چې موږ شفت پلس ډیلیټ باندې کلیک وکړ نو ګورئ ټول ریسنټ فایلز زموږ له کمپیوټر څخه ډیلیټ شو او زموږ د کمپیوټر یو څه سرعت یا هم حافظه زیات شو. بله لاره د ټمپرري یا هم ټمپ لاره ده چې مخفف یې ټمپ ده او ټمپ د ټمپرري شارټکټ ده. اوس راځو رن پروګرام ته او سرچ ورکوو ټمپ. کله چې موږ ټمپ سرچ ورکړ نو ګورئ دلته هم موږ 140 ټمپ یا هم ټمپرري فایلز لرو. نو که موږ پام وکړو هر فایل موږ سره 498 500 620 او داسې نور ځای نیولی دی. د دې لپاره چې خپل د کمپیوټر سرعت یو څه نور هم زیات کړو نو راځو دا ټول فایلونه یا هم ټمپرري فایلز انتخابوو او ډیلیټ کوو. کله چې موږ ډیلیټ کړ دا ټول ټمپرري فایلونه نو زموږ د کمپیوټر یو څه اندازه به زیات شي سرعت یې. ګورئ که موږ پام وکړو د یو ټمپرري فایلز سایز ان 1015 KB ته رسېدلی، نو په دې اندازه هم موږ کولی شو چې په خپل کمپیوټر کې ټمپرري فایلز ولرو. نو راځو کنټرول پلس ا باندې کلیک کوو او شفت ډیلیټ وایو.
کله چې موږ shift delete وویل نو ګورئ دلته موږ ته یو dialog box خلاصیږي. دلته ویلي are you sure you want to permanently delete these 134 items یعنی آیا تاسو په یقیني ډول سره غواړئ چې دا یو سل څلور دېرش ایټیمونه یا هم څیزونه ډیلیټ کړي؟ زه وایم yes. کله چې اس ووایو نو وګورئ زموږ کمپیوټر کې بعضې فایلونه پاتې کیږي او هغه نه ډیلیټ کیږي نو د هغوی څخه skip وایو. کله چې موږ skip وویل نو ټول temporary files ډیلیټ کیږي یوازې هغه temporary files چې د ډیلیټ کېدو قابلیت نه لري هغوی نه ډیلیټ کیږي. نو دا دویمه لاره. اوس هم راځو درېیمې لارې ته چې درېیمه لاره فیصدي temp ده یا هم فیصدي temporary. راځو په run پروګرام کې سرچ ورکوو فیصد temp بیا هم فیصد. اوس انټر وهو. کله چې موږ انټر ووهل ګورئ دلته هم موږ بعضې temporary files لرو چې ان یو temporary file موږ سره 8,912 KB سایز لري یا هم 40,000 پورې سایز یې رسېدلی 40,000 KB. نو موږ کولی شو چې په دومره زیات سایزونو سره temporary files ولرو په خپل کمپیوټر کې. نو د دې لپاره چې د خپل کمپیوټر سرعت یو څه نور هم زیات کړو نو راځو دا ټول Ctrl+A کوو او بیا Shift plus delete وایو. کله چې موږ Shift plus delete وویل نو ګورئ بیا هم موږ ته هماغه پخوانی dialog box خلاصیږي نو دلته هم yes وایو او ټول temporary files زموږ له کمپیوټر څخه پاک کیږي او یوازې څلور دانې چې د څلور temporary files چې د ډیلیټ کېدلو قابلیت نه لري هغوی نه ډیلیټ کېږي نو د دوی څخه skip وایو. کله چې موږ skip وویل ګورئ بیا هم نه کېږي. خیر د دې څخه به تېر شو cancel وایو. نو وګورئ زموږ له کمپیوټر څخه temporary files ډیلیټ شو یوازې دغه څلور دانې پاتې شو چې دا څلور دانې د ډیلیټ کېدلو قابلیت نه لري. نو تر دې ځایه پورې زموږ د کمپیوټر یو سرعت به زیات شوی وي. اوس هم راځو څلورمې لارې ته. څلورمه لاره disk cleanup لاره ده. disk cleanup لاره موږ کولی شو چې د دې لارې په واسطه هم خپل د کمپیوټر سرعت زیات کړو. نو لومړی راځو یو ځل run پروګرام د خپل د کمپیوټر له ټاسک بار څخه unpin کوو او اوس هم راځو سرچ باکس ته او دلته سرچ ورکوو disk cleanup. ګورئ کله چې موږ disk cleanup باندې کلیک وکړ نو موږ ته دغه فایلونه یا هم دغه ATMs راځي چې هر ATMs یو 10.2 MB 632 KB 12 MB 15 MB سایز لري. نو مجموعاً زموږ دغه ATMs په کمپیوټر کې زموږ د کمپیوټر 4.4 MB ځای نیولی دی. چیرې وغواړو دا 4.4 MB سایز له خپل کمپیوټر څخه پاک یا هم ډیلیټ کړو او د خپل کمپیوټر سرعت زیات کړو نو دې څخه راځو clean up system files وایو. کله چې موږ clean up system files باندې کلیک وکړ وګورئ ټول فایلونه یا هم ATMs پاک کیږي. دا یو څه وخت نیسي خو هغه کمپیوټرونه چې د ګیمینګ کمپیوټرونه وي او یا هم زیات حافظه یا هم سرعت یې زیات وي نو د هغوی کمپیوټرونو په برخه کې او هم د disk cleanup په برخه کې کوم فایلونه یا هم ATMs شتون لري هغوی به ډېر په اسانۍ سره ډیلیټ شي. وګورئ موږ سره هغه کوم ATMs چې وو هغوی ټول ډیلیټ شول. نو اوس هم راځو اوکې وایو او پنځمې لارې ته ځو. ګورئ موږ ته وایي چې یو ځل بیا باید موږ خپل د کمپیوټر د disk cleanup په برخه کې هغه کوم فایلز چې وو ډیلیټ کړو. نو دا یو څه
وخت نیسي. ګورئ ټول ATMs یا هم فایلز چې د ډیسک کلین اپ په برخه کې وو هغوی ټول پاک یا هم ډیلیټ شول. اوس هم راځو د نوټ پډ په برخه کې ډیفراګمنټ آپشن ته. راځو سرچ باکس کې سرچ ورکوو ډیفراګمنټ. کله چې موږ په ډیفراګمنټ باندې کلیک وکړ نو ګورئ دلته موږ سره نور ATMs یا هم فایلز هم شتون لري. موږ په خپل کمپیوټر کې یوازې یو ډرایو لرو چې هغه د C ډرایو ده او هغه هم ټایپ یې SSD ده HDD نه ده. موږ په خپل کمپیوټر کې HDD ډرایوونه نه لرو یوازې SSD ډرایو لرو چې په دې SSD ډرایو کې زیات شمیر فایلونه یا هم ATMs شتون لري. د دې لپاره چې د خپل کمپیوټر سرعت نور هم زیات کړو نو راځو د SSD په برخه کې چې څومره فایلونه یا هم ATMs دي هغوی هم ډیلیټ کوو. دې څخه راځو اپټیمایز وایو. کله چې موږ اپټیمایز وویل ګورئ ډېر په تیزۍ سره زموږ کمپیوټر SSD پاک کیږي یا هم د SSD په برخه کې چې څومره فایلونه یا هم څومره ATMs شتون درلود هغوی ټول پاک کیږي. د دې څخه موږ کولی شو چې یو سکیجول هم جوړ کړو چې مثلا روزمره یا هم هفتهوار یا هم میاشتنی زموږ د کمپیوټر د ډیفراګمنټ په برخه کې د SSD ډرایو یا هم د C ډرایو اپټیمایز یا هم انالایز شي. نو دې څخه راځو چین سیټینګ وایو او دلته انتخابوو مثلا ډایلي ویکلی منتلی مثلا انتخابوو ویکلی. کله چې موږ ویکلی انتخاب کړ نو دې څخه راځو ډرایو انتخابوو. زموږ په کمپیوټر کې یوازې یو ډرایو دی نو همدغه یو ډرایو انتخاب شوی. اوس راځو په کلوز کوو دا ډایلاګ باکس او اوکې وایو. اوس هم راځو دا پروګرام کلوز کوو یا هم دا صفحه کلوز کوو. اوس که چیرې موږ کلوز کړ ګورئ دلته یو سکیجول یا هم تقسیم اوقات زموږ د کمپیوټر د ډیفراګمنټ په برخه کې د C ډرایو لپاره جوړ شي. زموږ په کمپیوټر د ډیفراګمنټ په برخه کې د C ډرایو یو هفته بعد اپټیمایز یا هم انالایز کیږي. ګورئ موږ کله چې اپټیمایز باندې کلیک وکړ زموږ د کمپیوټر د C ډرایو په برخه کې چې څومره فایلونه او هغوی ټول ډیلیټ کیږي او له منځه ځي او زموږ د کمپیوټر حافظه یا هم سرعت یو څه زیاتیږي. بل د سرویسز لاره ده. د سرویسز لاره دې لپاره چې موږ سرویسز لارې ته لاسرسی پیدا کړو راځو سرچ باکس کې سرویسز سرچ ورکوو او انټر وایو. کله چې موږ انټر وویل نو ګورئ د سرویسز صفحه یا هم د سرویسز اپلیکیشن خلاصیږي. د سرویسز په اپلیکیشن کې موږ ډیر شیان لرو مثلا وینډوز اډیو یا هم ډیټ یوزیج DNS سایلنټ او داسې نور شیان. مثلا ګورئ د ډیفراګمنټ په برخه کې موږ څو شیان لرو. لومړی سټارټ دویم سټاپ د سرویسز په برخه کې البته لومړی سټارټ دویم سټاپ دریم پس څلورم ریزیوم پنځم اتوماتیک شپږم مانوال اووم هم چې ده زما په نظر اووم هم ډسیبل ده. که چیرې موږ مثلا دلته په کریډنټیل منیجر باندې کلیک وکړ ګورئ د کریډنټیل منیجر په برخه کې که موږ غواړو زموږ کمپیوټر هیڅ کار ونه کړي یا هم د ډیټ یوزیج په برخه کې زموږ کمپیوټر هیڅ کار ونه کړي نو دې څخه راځو ډسیبل انتخابوو او یا هم دې څخه راځو سټاپ انتخابوو یا هم پس. که چیرې وغواړو چې زموږ د کمپیوټر په برخه کې د ډیټ یوزیج آپشن کار وکړي نو دې څخه راځو سټارټ یا هم ریزیوم وایو. او که چیرې وغواړو چې خپل زموږ کمپیوټر خپله تصمیم ونیسي چې د ډیټ یوزیج په برخه کې زموږ کمپیوټر کار وکړي یا کار ونه کړي
یا هم زموږ کمپیوټر د ډیټا یوزیج په برخه کې مهم شیان یا هم ښه کار وکړي د ډیټا یوزیج په برخه کې یا ښه کار ونه کړي نو دې څخه راځي اتوماتیک انتخابوو یا هم مینوال انتخابوو په خپل خوښه سټارټ سټاپ پس ریزیوم هر کوم چې زموږ خوښه وي نو دې څخه کولی شو چې موږ سټارټ سټاپ پس او ریزیوم انتخاب کړو. ګورئ زموږ د کمپیوټر د سرفس په برخه کې زیاتره آپشنونه په هغوی باندې رننګ لیکل شوی یعنې د جریان په حالت کې ده مثلا که هغه وینډوز اډیو ده هغه ډیټا یوزیج ده ټول په زیاتره باندې رننګ لیکل شوی دی یعنې دوی اوس د جریان یا هم د کار کولو په حالت کې دي که چیرې موږ دا سټاپ یا هم ډسیبل کړو نو دوی به هیڅ کار ونه کړي او که چیرې زموږ د کمپیوټر د سروس برخه کې بعض شیان په کار نه وي مثلا وینډوز اډیو زموږ په کار نه وي نو دې څخه راځي وینډوز اډیو سټاپ کوو یا هم ډسیبل کوو یې کله چې موږ سټاپ یا هم ډسیبل کړ نو د زموږ کمپیوټر به د وینډوز اډیو یا هم ډیټا یوزیج یا هم بعض نور آپشنونو په برخه کې هیڅ کار ونه کړي او زموږ د کمپیوټر سرعت به لږ زیات شي نو دا و د سروسز آپشن او دا و د وینډوز 11 19 درس هیله کوم زموږ یوټیوب چینل درسره سبسکرایب او له نورو ملګرو سره یې شریک کړئ تر بل درس پورې ښه وخت